او انسان چې ژوند د ټول ظروف ژوند دي په وو ژوند شي نو سره چې تګي او دا چې سړي د سره یې خو ورکی نو هغه څومره باندې خوشاله څومره ورته فائدہ کوي نو دغه پروژه چې د ځای جوړیږي دا کومه وو چې دغه ځای کې فائدہ دی باندې لغمان خلک ټول لغمان خلک ټول افغانستان خلک دا په دې باندې ډېر خوشاله دي او دې نعمت نه دی الله جل جلاله یعنی عمل شکر کوي په دغه کانال باندې د انجینرانو نه دي طالبانو نه دي حکومت نه ډېر خوشاله یو زمونږ دغه د خپل وطن کې کاروبار پیدا شو زمينه مساعده شو موږ مطلب خو نور ولایتونو ته هلته به هم کار کوو په سخت لارو بدلو مشکلات ډېر زیات موږ دغه ډېر خوشاله یو چې دلته موږ خپل وطن کې کاروبار پیدا شو حتی ځکه خړو بچیږي او نور موږ ته ډېر اسانتیا برابر شي موږ دغه دولت نه مننه کوو ډېر ته خوشاله موږ ملاتړ کوو او خپلواکي او ازادي دا د الله تعالی یو لوی نعمت او دا د خپلواکي او د ازادي برکت دا چې الله تعالی دلته زمينه برابر کو مشران دا دلته شاهي کانال پالنګار په ساحه کې د دې افتتاح کیږي او د دې له برکت په زرګونو لکونو جیره بزمکه خړوب کیږي زرغونی پیدا کیږي عوام او خواص ته پیدا رسیږي زناور او حیوانات ته پیدا رسیږي موږ په دې ډیر خوشالي ډیر موږ خوشاله یو چې الحمدلله د سوله او امنیت په ملک کې ډیر نام خدای یو نعمت ده الحمدلله موږ ډیر خوشاله یو چې نن د نارشایي افتتاح کیږي او د موږ د مشال د نارل کرغین راغلي خو دا سماره ما تم رسي موږ ته مشال تم رسيږي هيا دغه نیچل دي چې وځي چې نو ان شاء الله موږ کې بچیدا چې لا چې دا د ټول الینګار الحمدلله په خلکو بچیږي او خلکو ته کار پیدا کیږي لدین امدا چې سیده چې پوروزی په علي شانګل طالبان کته کیږي نو الحمدلله بابا صاحب د ډاکټر کیږي دا نیر ان تر موږ پورې سماره راکېږي نو ډیر الحمدلله چې ډیر شکرانه کیدا چې موږ ته خدای پاک په دغه حساس کې نن موږ ته سوله او امنیت راک او د موږ بار کارونه چالان شو د اسلامي د امارات لکړو موږ ډیر خوشاله یعنی الحمدلله دا خو دا نیر چې جکس دلته به حیوانات مرته حفاظت لدی او بون اخلي نباتات یې ماخلي ونه بم کیږي خلک بم کیږي ځکه بم جوړیږي خلکو ته پیلن د بیوزي د کار وخت کې پیدا شي امید الله تعالی چې 50,000 نفر به دې خالی په کار بوختيږي او د چې ان شاء الله کلو لکه درې لکه د داسمکه جرب دا ورکول کیږي دا کانال خو د ټول لغمان د لپاره د ګټې د ذریعہ او کانال ده چې دا د غریبانو د لپاره د کار زمينه مساعدي دي دوم دا 10.5 سکمی دي دا جوړيږي دوم دا چې د افغانستان د لپاره یو د نیکنامي یو د ښه هغه ذریعہ ده چې دا یو غټ کوټه کې چې په افغانستان کې هم آبادی روانه ده نو دې لپاره خو بس یو نوې هغه ژوند غوښنه موږ ته داخل کیږي نو اسلامي امارت موږ ډیر خوشاله یو او موږ ته ډیر امن راوسته سکون راوسته افغانستان کې چې څونه کارونه راغونې شروع شي نو دا ډېره ښه خبره ده چې ځوانان خارج ملک ته ځي نو هغې نه ښه ده چې دلته کار څونه چې ډېر وشي ښه خبره ده چې څونه ډېرې نورې پروژې شروع شي ډېره ښه خبره ده